السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ یاست شپې ورځې ژوند زندګي وخصیت مو ښه وي او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه ویډیو چمتو کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته ښیو چې څنګه کولی شو چې د یوې ویډیو څخه واټر مارک لرې کړو نو اکثره ملګري به واټر مارک هم نه پېژني چې واټر مارک څه ته وایي هغه ملګري چې د انګلیسي سره نااشنا یي نو واټر مارک ملګرو هغه ته وایي چې کوم په یوه ویډیو باندې نوم او یا لوګو لګېدلی وي یا د تلویزیون لوګو وي یا د هر څه لوګو وي یا نوم وي هغه ته واټر مارک یایي نو موږ تاسو ته ښایو چې په نننۍ ویډیو کې د ویډیو څخه همدغه واټر مارک او لوګو څنګه ختم کولی شو لکه څرنګه چې تاسو کوم وخت چې د کرکټ بازۍ وي مثال نړیواله بازۍ تاسو به لیدلې وي چې کوم وخت هغه بازۍ په نړیوالو چینلونو باندې خپرېږي مثال لکه سټار سپورټ پی ټي وي سپورټ بیا کله چې داخلي چینلونه تاسو ته هغه نشروي لکه مثال په وطن کې داخلي چینلونه نه وي مثال دوی هغه ټي وي چینل چې دی نړیوال ټي وي چینل هغه د ډیش ټي وي ریسیور په واسطه دوی راونیسي او تاسو ته بیا چې کله دوی لوبې خپروي مثال هغه کوم نشان چې دی د نړیوال ټي وي لوګو لکه سټار سپورټ هغه دوی ترې ډیلیټ کړي ریموو یې کړي او تاسو ته خاص لوبه داسې خپروي مثال په خاص ډول دا رقم درته خپروي چې مثال د همدې داخلي چینل څخه دا خپرېږي نو دوی په حقیقت کې هغه کوم لوګو چې وي مثال هغه ترې ډیلیټ کړی وي نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو چې څنګه له ویډیو څخه واټر مارک ډیلیټ کولی شو نو اوس د خدای وکړي چې تر همدې ځایه په واټر مارک پوهېدلی یاست چې واټر مارک څه ته وایي نو اوس به راشو ویډیو ته پر ویډیو به عملي ډول کار وکړو چې څنګه کولی شو چې واټر مارک ترې ریموو کړو نو لومړی به تاسو ملګرو راشئ پلی سټور ته تاسو ته زه یو اپلیکیشن ښیم هغه به له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ چې د همدغه اپلیکیشن نوم ده ویډیو ایریسر تاسو وینئ ملګرو ویډیو ایریسر به تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ هر کله مو چې همدغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه تاسو وینئ همدغه لوګو دی کټ مټ همدا اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ په اپلیکیشن به کلیک وکړئ نو دلته ملګرو همدغه اپلیکیشن د ویډیو تر څنګ چې موږ تاسو د ویډیو څخه واټر مارک لرې کړو همدا خوبۍ هم لري نوره چې د تاسو د پکچر او تصویر څخه هم واټر مارک لرې کولی شئ که مثال ستاسو سره کوم داسې تصویر چې په هغه باندې کوم واټر مارک لګېدلی وي مثال یا کوم نوم پرې لګېدلی وي هغه هم ترې کلیر کولی شئ په همدې اپشن به بیا کلیک کړئ خو موږ تاسو په نننۍ ویډیو کې خپل هدف ته راځو چې د ویډیو څخه واټر مارک څنګه ریمو کولی شو نو دلته ملګرو تاسو بیا په همدغه ریمو واټر مارک فرام ویډیو باندې کلیک وکړئ هر کله مو چې دلته کلیک وکړئ ملګرو تاسو سره چې موبایل کې کوم ځای کې ویډیو موجوده وي کومه ویډیو وي تاسو به هغه انتخاب کړئ خو دلته زما سره یوه ویډیو ده چې د کرکټ ویډیو ده هغه باندې یو کوم چې د آی سی سی نشان دی د ورلډ کپ هغه لګېدلی دی تاسو ته زه هغه لوګو ترې ختم کوم واټر مارک دلته زما سره نوره ویډیو چې دي اکثره کلیر دي کوم لوګو موږ نه لري نو دلته زه پر همدغه ځای کې هغه ویډیو ګورم همدا ویډیو ده پر همدې کلیک کړم هر کله چې په همدې کلیک وکړم نو تاسو دلته وینئ ملګرو هر کله چې تاسو په ویډیو کلیک وکړئ د کوم واټر مارک نشان چې دی دغه به اول سر نه انتخاب شوی وي تاسو وینئ همدا نشان تاسو وینئ د کوم چې کله په تاسو په ویډیو کلیک وکړئ تاسو ویډیو دلته اوپن شي نو واټر مارک به مخکې له مخکې په نښه شوی وي تاسو وینئ ملګرو دلته په نښه نه شوی دی چې په همدې ویډیو کې همدا واټر مارک دی تاسو وینئ ملګرو همدغه دا په نښه شوی و نو دلته ملګرو که د ټي وي نشان وي هر شي نشان وي مثال ملګرو یا نوم وي نو تاسو به دغه په همدې طریقه په همدې سلیکشن باندې انتخاب کړئ هر کله مو چې انتخاب کړه داسې کټ مټ نو دلته ملګرو تاسو فقط یو په همدې ډن باندې کلیک وکړئ په همدې ډن باندې مو چې کله کلیک وکړ نو دلته ملګرو همدغه پروسه روانه شي دا به تر سلو پورې رسیږي د کومه پیسیدي چې دو دا چې تر سلو ورسیږي نو ستاسو د ویډیو څخه په بشپړ ډول د کوم واټر مارک چې دی د کلیر شي نو موږ لږ انتظار کوو نو یوه خبره تاسو ته کوم ملګرو چې تاسو به هیڅ کله ویډیو سکیپ کوئ ما ویډیو به تر پایه ګورئ ډېر ملګري داسې چې په منځ کې ویډیو سکیپ کړي نو دوی بیا په صحیح ډول نشي پوهېدلی او ډېر ملګري موږ ته بعض وخت د ډېر ویډیوګانو کې باره کې بیا میسیجونه کوي چې مثال دا ویډیو هدف څه شی و مثال یا څه ډول مشکل لري خو دوی هغه ویډیو په مکمل ډول صحیح ډول کتلی نه وي او دوی سکیپ کړي وي نو تاسو ویډیو هېڅکله سکیپ کوئ مه نو دلته وینئ ملګرو تاسو هغه کومه پیسیدي چې وه سر ته ورسېده ویډیو مثال کوم لوګو چې وه واټر مارک چې وه ترې کلیر شو په بشپړ ډول نو دلته ملګرو بیا تاسو فقط په د سیو ټو پون البم باندې کلیک وکړئ دلته مو چې کلیک وکړ تاسو ته یې ولیکل چې سیو اټ سکسیسفولي نو دلته اوس ملګرو د کومه ویډیو چې وه
ستاسو ګیلرۍ موبایل فون ته سیو شوه په بشپړ ډول په بریالیتوب سره. دلته بیا تاسو ملګرو فقط په همدغه بیک بټن کلیک وکړئ، اپلیکیشن څخه به نو را بهر شئ. دلته به تاسو اوس راشئ د خپل موبایل ګیلري ته. دلته به تاسو ملګرو په همدغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو وینئ هماغه ویډیو چې کوم څخه موږ واټرمارک لرې کړو، واټرمارک پرې لګېدلی و، دا اوس کلیر شوی. دلته چې تاسو کلیک وکړئ دا اوپن کړئ، نو تاسو وینئ ملګرو کوم واټرمارک چې و په بشپړ ډول له ویډیو څخه ډیلیټ شوی دی. نو په همدې طریقه ملګرو تاسو کولی شئ چې هر ډول ویډیو وي، که هغه د ټي وي ویډیو وي، مثال د ټي وي نشان پرې لګېدلی وي یا مثال کوم خاص نوم پرې لګېدلی وي، نو تاسو په همدې طریقه 100% هغه نوم او لوګو او واټرمارک ترې کلیر کولی شئ. نو ویډیو مو که خوښ شوي لایک یې هم کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ او د نورو ښایسته مهم او بهترین ویډیوګانو لپاره ملګرو زموږ یوټیوب چینل هم حتما سره سبسکرایب کړئ. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت، چې هر ځای کې یاست ښه وخت.